السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چا چې د دې کلمې چې ورځ به زه د دې دنیا نه ځم او د دې کلمې چې الله حق دی، محمد صلی الله علیه وسلم حق دی، قرآن حق دی، قبر حق دی او بیا هم ورس نه کوي، دې نه بدبخته انسان بل نشته. د دنیایي لږ توان باندې تا ته شپې خوب نه درځي او مونځ نه کول باندې تا ته څنګه خوب درشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله قرآن کې فرمایي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. تاسې څه شي دوزخ ته بوتلی؟ هغوی به ووایي موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو. مونځ وکړه، دې نه مخکې چې تا مونځ وشي. ما ته اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د کائناتو ربا ومې بخا، ستل دربار بل دربار نه لرم، پکړو بدو بتو باو باسم، لتو بی پرتا بلالار نلرم، الہی تک زما